نه حسنداره وه کان د محبتو ټوله مینه ما لپاره وه هر کلام ما لپاره وعظ نصیحتو بې مثله محبتو هر څه چې به یې وویل څرګنده کرامتو بې مثله محبتو زارې شم د خولې نه تر ابده روژهداره وه دومره ایمانداره وه کان د محبتو ټوله مینه ما لپاره وه عاشق په قرآن و مشعله تلاوتو بې مثله محبتو مرګ و دوستانو کې یو زیری د جنتو بې مثله محبتو خوله یې ډکه د خندا وه په دعا شکر ګزاره وه څومره ایمانداره وه ډېر ښکلی بابا کان د محبتو ټوله مینه ما لپاره وه یو جمعة الوداع د 28مې فضیلتو بې مثله محبتو کړی دی دنیا نه چې مې مور بي رحلتو بې مثله محبتو مور د نور محمد شیدا په ښځو کې هوښیاره وه ډېر ښکلی او دا دی چې زما د مینې د نغمو شاعري د مستو جونو د زلمو شاعري لاړه د مغرب تیزي وخوړله د ماښامي د ترږمو شاعري ډېر ښکلی پینډ کې ګډا کلتور کې نشته زما دا بې ناموسه بې جامو شاعري چې د پښتو فلمونه جوړ شو کله جوبن کې راغله په غویمو شاعري پښتون پښتو له پښتۍ وشمارلې مروره ګرځي په غرمو شاعري چې نور محمد شیدا قلم ته لاس کړو او په خپله راغله تر سپېږمو شاعري او دا بشر صاحب راته یو یاد کو چې الا بلا باذن مولا خدای تعالی درکړه ښکلې لیلا لطف او سکون نور د ژوند مشغوله تا ته نه جوړه قسمه بلا کله د مور کنځي کله د نیا ته ورته خانده وملوله اوس به اوزګار ته نه ګرځې نور ته ذمهوار یې اوس د خپل کور دلته څوک څه کوي په پلار یا په مور کله به سپین راوړې کله به تور د دوو نه به درې شي د دریو نه څلور اوس په خبر شي د ښځې په زور ځان ته به ووایې باټې کوله او دا دی چې آئی बेरोजगारी और महंगाई गरीब आवाम की बड़ी तबाही कौन है डॉक्टर कौन कसाई दोस्त और दुश्मन है भाई भाई न काम न काज न दिया सलाई आई आई